د جګړې ناښځینه څېره. د دې کتاب کیسې افسانې نه دي، بلکې د هغو روسي ښځو خاطرې دي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. د دې اثر او یا لږ تر لږه د دې کیسو تر اورېدلو وروسته به مو د جګړې په باب سوچ هغسې نه وي لکه مخکې چې وو. دا تاریخي خو په ضمن کې هنري کتاب روسي لیکوالي او د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الېکسوېچ لیکلی دی. پښتو ژبې ته ښاغلی جبار فراز ژباړلی دی. دې برخې ته یې ښه راغلاست. زه احمدشاه پاڅون یم. د یوې باري اورګاډي یوې ډبې ته وختلو. 12 ځوان نجونې وو او نور ټول نارینه ول. 15 کیلومتره چې ولاړو اورګاډي وچ ودرېد، بیا وخوځېد. 15 کیلومتره وروسته بیرته ودرېد. نور یې قسم وکړ که یو ګام هم واخلي نه اوبه وې نه تشناب. پوهېږئ، نارینه وو د اورګاډي د باندې اور بل کړ، ځانونه یې له سپږو پاک کړل، جامې یې ومینځلې او وچې یې کړلې، مګر موږ څه کړي وای؟ منډه مو کړه، یو ګوښه ځای مو وموند او هلته مو جامې بدلې کړې. ما یو اوبدل سوی بنیان درلود، له سپږو ډک و، په هر تار او هره کونجه یې سپږې نښتې وې. په تش لیدو مې زړه خولې ته راغی. سپږې هم پر ډولونو دي، د سر سپږې، د جامو سپږې، د دیوال سپږې. په ما کې دا درې سره خوشې وې، خو له دې هر څه سره سره مې هم زړه نه سوی کولی چې ولاړه سم له نارینهو سره لوڅه لغړه کښېنم او سپږې مې وسوځوم. شرمېدم، نو مجبوراً مې هغه بنیان وغورځاوه. یوازې یوه جوړه نازکې جامې را پاته سوې. په یو بل تمځای کې یوې ناپېژانده ښځې یو دانه انګیا او یو جوړه زاړه بوټونه راکړل. په اورګاډي کې مو ډېر مزل وکړ. یو ځای ترې کوز سو او ښه ډېر واټن مو په پښو وواهه. د یخنۍ درجه -2 وه. هر څو ګامه وروسته به مې یو ځل په هنداره کې کتل چې مخ خو به مې کنګل سوی نه وي. ماښام مهال مې ولیدل چې اننګي مې کنګل سوي دي. څومره احمقه وم. اورېدلي مې ول چې یخ وهلي اننګي سپین ښکاري. دا چې زما دا طبعا تک سره ول، نو مې وویل چې ښه دی، یخ به یې راسپین کړي. په دا سبا که مې کتل تک تور اوښتي ول. نادژدا واسیلیونا الېکسیوا، عسکره تلګرافره.